خبرونه لري. محترم نجیب الله نن په کابل کې د بهرنیو هېوادو سفیران، شاوخوا سفیران، نړیوالو ناچیزو مسؤلینو منل او له هغوی سره خبرې وکړې. د ولسي جرګې اداري هیئت نن په فوقالعاده توګه غونډه وکړه او د افغانستان دیندارو خلکو په نامه یو پیغام تصویب کړ. د هرات ولایت د کوهستان په ولسوالۍ کې د نشته وسوالو ځینې امنیتي پوستې او ټیلیفامونه وکتل شول. د رباني په احساسي ډله سره تړلو ډلو د بدخشان ولایت د کشم بهارک او د جرم ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ګلبدین احساسي ډلو په مرکزونو باندې سخت بریدونه کړي دي. د پاکستان صدراعظم د یوې مرکې په ترڅ کې څرګنده کړې ده چې پاکستان د امریکا د پوځي مرستو بندول د پاکستان په کورنیو حالاتو پورې اړه نه لري. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محترم نجیب الله نن له غرمې مخکې په کابل کې د بهرنیو هېوادو سفیران او شاوسفیران او نړیوالو ناچیزو مسؤلین د جمهوري ریاست په غونډه کې ومنل. د کورنیو او نړیوالو حالاتو د پرمختیاوو د افغانستان د مسئلې او د هېواد د پوځي سیاسي حالاتو په باره کې له هغوی سره خبرې وکړې. افغانستان محترم جمهور رئیس څرګنده کړه د حالت پرمختیاوي، نوې ګروپبندۍ، ائتلاف او اتحادونه د مخکیني سازماني تشکیلاتو او ګروپبندۍ په ضرورت په توګه رامنځته کوي او د دغو بدلونونو په تګلاره کې د مخکینیو ائتلافونو او ډلبندونو او ډلبندیو له ړنګېدو څخه ډډه نه شي کېدای. سیاسي ځواکونه په شعارونو، تکتیکي هدفونو، ستراتیژیکي لرغونتونو او د همدیني صمیمیت د دولت په ورځ زیاتېدونکي تکیې سره د هېواد د سرنوشت په وړاندې ګډه ژبه مومي. د حالاتو دغه وده او بدلون د اوسني حالت د خصلت او طبیعت سره هماهنګ دی. د نړیوالو اړیکو له عمومي بهیر او د هېوادونو ترمنځ د همکارۍ او تفاهم له نوې فضا سره سمون لري. دغه راز افغانستان محترم جمهور رئیس د افغانستان جمهوریت د سولې د پیشنهادي میکانیزم او د هغه د بعدونو او بېلابېلو اړخونو په باب اوږدې خبرې وکړې. په پای کې د بلغاریا د خلکو د جمهوریت سفیر او فوقالعاده استازي جلال الله ایوان متیف په کابل کې د کور ډیپلوماتیک هیئت په نمایندګۍ د محترم جمهور رئیس لخوا په ناظمه فرصتونو کې د کور ډیپلوماتیکو د منلو له امله د افغانستان محترم جمهور رئیس نجیب الله ته د خپلې مننې او ودانۍ مراسم څرګند کړل. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر خبر راکوي چې د افغانستان جمهور رئیس محترم نجیب الله د افغانستان د جمهوریت د نشانمنو ادارو او د ویاړنې د القابو د قانون ځواک لومړی نمبر غنیمتي مفتي د وزیرانو د سره د 1360 کال د قوس د میاشتې د 23 نیټې د 19 نمبر تقنیني فرمان د څلورو مادو په ترڅ کې منظور شوې ده توشیح کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس او د وطن د ګوند د رئیس محترم نجیب الله لخوا د کوریا د ښار ګوند د مرکزي کمیټې د عمومي منشي او د کوریا د خلقو دیموکراتیک جمهوریت د جمهور رئیس جلالتمآب کیم ایل سونګ په نامه د کوریا د ښار د ګوند د جوړېدو د 45مې کالیزې له امله پیونګیانګ ته د مبارکۍ یو پیغام مخابره شوی دی. په پیغام کې د وطن ګوند او د کوریا د ښار ګوند ترمنځ او د دواړو هېوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو د زیاتېدونکي پرمختیا له امله د خوښۍ په څرګندولو سره د دغو اړیکو د لا زیات ټینګښت او پرمختیا هیله شوې ده. دغه راز په پیغام کې د کوریا د شمال او جنوب د بیا یووالي په خاطر د دغه هېواد د خلکو ملاتړ څرګند شوی دی. جمهور رئیس لومړي مرستیال سلطان علي کشمن نن له غربي روسان له جلالتمآب ویچي کې ننګیال سره چې د افغانستان په جمهوریت کې د هند جمهوریت د سفیر فوقالعاده استازي په توګه نوی ټاکل شوی دی د جمهوري ریاست د ذوالفقار په ماڼۍ کې د پېژندګلوۍ کتنه وکړه. د دې کتنې په بهیر کې په داسې حال کې چې د افغانستان جمهوریت او د هند جمهوریت ترمنځ د عنعنوي دوستانه اړیکو په باب خبرې اترې وشوې. دواړو خواو د دواړو هېوادونو ترمنځ د متقابلو ګټورو همکاریو د راتلونکي ټینګښت او پراختیا په مقصد ټینګار وکړ. د جمهور رئیس لومړي مرستیال سلطان علي کشمن نن له غرمې وروسته د تخار ولایت له وکیلانو او سناتورانو سره د جمهوري ریاست د دلکشا په ماڼۍ کې وکتل. د ولسي جرګې دارالانشا
خبر راکړ چې د افغانستان جمهوریت د ملي شورا د ولسي جرګې اداري هیئت نن د دغه جرګې د رئیس ډاکټر سلیم احمد ابدي په مشرۍ په فوقالعاده توګه غونډه وکړه او د ولسي جرګې د عمومي غونډې د مخکنۍ پرېکړې او لارښوونې په اساس د افغانستان د دیندارو خلکو په نامه دغه پیغام تصویب کړ. د افغانستان د دیندارو خلکو په نامه د افغانستان جمهوریت د ملي شورا د ولسي جرګې پیغام. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هېوادوالو، د افغانستان دیندارو خلکو، د نړیوالو خبري منابعو ریپورټونه او معتبر اطلاعات چې د افغانستان جمهوري دولت ترلاسه کړي دي څرګندوي چې اوس د پاکستان د استخباراتي پوځي ادارې په مشرۍ او د دغه هېواد پوځي ټولنې په هېواد کې د جګړې او ورورولۍ د بندولو په باب د ټول افغان ملت د هیلو د سولې د ټینګښت او زموږ د جګړه ځپلي هېواد د بیا ودانولو په باب د افغانستان د جمهوري دولت د خیر غوښتونکو او انساني نیتونو پر خلاف او د سیاسي او سوله ییزې لارې نه د افغانستان د اړوندو مسئلو د حل فصل په خاطر د رامنځته شویو نړیوالو شرایطو او تفاهم پر خلاف یو ځل بیا زموږ د هېواد په واکمنۍ ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا باندې وکړي او د خلکو د سوله ییز ژوندانه د ګډوډولو په خاطر یو نرماوره او خطرناک عملونه په پام کې نیولي دي. د وسوال اپوزیسیون ډېره افراطي او نه پخوا کېدونکې پانګې هڅولې او ګمانلې ده چې د هېواد په ځینو سیمو او ښارونو له هغې جملې نه د کابل په ښار او د هېواد په عمده مواصلاتي لویو لارو باندې پراخ وسوال یرغلونه وکړي. زموږ د هېواد د خلکو تاریخي دښمنان په داسې وخت کې زموږ د ګران وطن او هېوادوالو پر خلاف د تېرو کوونکو پلانونو په طرحه او تطبیق لاس پورې کوي چې د افغانستان جمهوري دولت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ژوند د موافقه لیکونو سره په بشپړ سمون او د خپل ستر تاریخي ملي او انساني مسؤلیت په درکولو سره د افغانانو ترمنځ د جګړې او ورورولۍ د بندولو د سراسري سولې د تامین د هېواد د لرو هېوادوالو د دې راستنېدو لپاره د لازمو شرایطو د برابرولو د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو بېلابېلو اړخونو په ګټه د سیاسي ټولنیزو او اقتصادي سترو بدلونونو لپاره د ټینګو اساساتو د جوړولو او په هېواد کې د ټولنیز عدالت او ډیموکراسۍ د بچیانې او په پای کې په هېواد کې د یو پراخ ټولنیز بنسټ لرونکي داسې سیاسي سوله ییزې واکمنۍ د جوړولو په خاطر چې په هېواد کې زموږ د ټولو هېوادوالو د ارادې ښکارندوی وي پراخ انقلابونه پر لاس باندې نیولي دي او د دغه شان اقداماتو د ژورتیا او زیاتې پراختیا بهیر دوام لري. ګرانو هېوادوالو، زموږ له هېواد نه د شوروي اتحاد د پوځي اتحاد له سرېدو وروسته د پېښو پرمختیاوو او د افغانانو لخوا د خپل هېواد د ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي خپلواکۍ د نږدې 2 کلونو خپلواک دفاع د وسلهوالې مبارزې له لارې د افغانستان د شاوخوا قضیو د پوځي حل د لارې بطلان ثابت کړ. د جګړې نه زموږ هېوادوالو او نړیوال عامه ذهنیت دې ته سترګې په لاره و چې د اپوزیسیون افراطي مشران د خپل هېواد د ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د څرګندونکي دفاع په باب د افغانانو له ټینګې ارادې نه چې په یو شمېر مواردو کې لکه د جلال آباد، خوست، کندهار، زابل او د هېواد په نورو سیمو باندې بریدونو کې ازمایښت کړه د عبرت درس واخلي او له دې زیات د خپل پلرني وطن په زیاتې ورانۍ کې او د خپلو تبریدلو هېوادوالو د مصیبتونو او غمونو د سختوالي په لاره کې زموږ د هېواد د تاریخي دښمنانو او پردیو د لاس حالت ولګوي. په ښارونو باندې او د هغو د جملې نه په کابل ښار باندې د وسوالو بریدونو طرحه کې د ښځو، نارینهوو، ماشومانو، سپین ږیرو او ځوانانو په ګډون زموږ په میلیونونو دینداره او مسلمان هېوادوال په ټولو کېږي او د نویو پراخو وسوالو بریدونو د پلانونو طرحه برسېره پر دې چې په پېښور کې د میشتو تنظیمونو د ځینو مشرانو د سخت مخالفت او کرکې سبب شوې ده. د سلګونو او د زرګونو تنو بېګناه افغانانو له وینو تویونې او د لویو خدای د اشاراتو له سرغړونې پرته چې فرمایي هغه څوک چې په قصد سره مسلمان ووژني جزا یې دوزخ ده او همیشه به په هغه کې وي بله نتیجه ونه لري. د دې وخت را رسېدلی دی چې ټول زړور افغانان او د افغانستان په مسئله کې ټول ښکېل اړخونه د زرګونو غمجنو میندو او زرګونو یتیمو ماشومانو، زرګونو کړېدلو خویندو او وروڼو او په
پای کې له جګړې نه ستړو او درکدرو میلیونونو افغانانو فریادونو ته غوږ ونیسي او د یو بل د وینې تویېدونکو بدمرغۍ د یو بل د ټپونو ټپو او د خپل پلرني وطن د خونړي بدن تداوي وکړي. د افغانستان جمهوریت ملي شورا ولسي جرګه په خپل ملي او اسلامي رسالت باندې په پوهېدو سره د هېواد د تاریخ په دې نازکو شېبو کې د ټولو ډولونو سرحدوالو ملي شخصیتونو مخالفو وسوالو ځواکونو له کورنیو قمندانانو د هېواد نه د ټولو لرو هېوادوالو په پېښور او ایران کې د اوسېدونکو تنظیمونو له مشرانو د ملګرو ملتونو سازمان د نورو نړیوالو سازمانونو د ګاونډیو دولتونو اسلامي هېوادونو او د نړۍ د نورو هېوادونو له مشرانو څخه غوښتنه کوي چې زموږ د هېواد په ښارونو او له هغو نه په کابل ښار باندې د وسوالو او تقریبونو د سختوالي په باب د افغانستان د جمهوري دولت د مخالفو افراطي مشرانو او د پاکستان د پوځیانو د ترغېړنو طرحو او پلانونو د تطبیق مخنیوی وکړي او پرې نږدي چې د افغانانو مورنی هېواد دا زموږ د نیکونو د غرور او مېړانې ارزښتناک میراث د دې زیات د خپلو بچیانو په ویر کې اوښکې تویې کړي. من الله توفیق. د افغانستان فرانسې د دوستۍ ټولنې د رئیسه هیئت غونډه نن د افغانستان جمهوریت د سولې پیوستون او دوستۍ سازمان په مقر کې جوړه شوه. په غونډه کې په داسې حال کې چې د ملي شورا د سنا مجلس رئیس ډاکټر محمود خلیلي او د افغانستان جمهوریت د سولې پیوستون او دوستۍ ټولنې د سازمان رئیس ډاکټر لطفي زنګزر هم ګډون درلود. د رئیسه هیئت د غړو پیشنهادي ترکیب ومېښه او د تایید وړ وګرځېد چې په هغه کې ډاکټر محمود حبیبي بیا د افغانستان فرانسې د دوستۍ ټولنې د رئیس خبرات وزیر جسم انجینیر سید محمد نسیم علوي د لومړي مرستیال او ډاکټر محمد کریم مدیر د دغې ټولنې د دویم مرستیال په توګه وټاکل شول. دغه ورځ په دې غونډه کې د 1389 کال د میزان له میاشتې نه د 1390 کال د جوتي تر میاشتې پورې د دغې ټولنې د کار پلان وڅېړل شو او تصویب شو. د افغانستان جمهوریت ملي شورا د سنا مجلس ترورنشا خبر راکړ چې د سنا مجلس دایمي کمیسیونونو نن په جلا جلا توګه غونډې وکړي. د سوداګرۍ صنایعو او مواصلاتو کمیسیون د کلای وزیر د افشارو او د قرغې د فامیلوي د اوسېدونکو د عرضې په باره کې غور وکړ. پرېکړه وکړه چې د ملي بس پراختیا د دغو سیمو د اوسېدونکو ستونزې په پام کې ونیسي. د پخوا په څېر په دغو ساحو کې د ملي بسونو د تګلوري په باب اقدام وکړي. دغه راز د کلای فتولا د څلورم سړک د اوسېدونکو د عرضې په ارتباط کمیسیون پرېکړه وکړه چې کابل ښاروالۍ د کلای فتولا د څلورم سړک د ترمیمولو او ښېرا چولو په باب سملاسي اقدام وکړي او د دغو سیمو د خلکو ستونزې دې حل کړي. دغه راز کمیسیون د یو شمېر عرضې په باب غور وکړ او د هغو اجرااتو په مقصد مربوطو څانګو ته واستولې. د ملیتونو، قومونو، قبایلو او د کوچیانو د چارو کمیسیون پرېکړه وکړه چې د عامې روغتیا وزارت معالجوي مهمې د روان کال د میزان د میاشتې په 25مه نیټه د کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي او د دغه ریاست د روان کال د دویمې ربع د اجرااتو او د درېیمې او څلورمې ربع او اجرااتو په باب دې کمیسیون ته ریپورټ وړاندې کړي. د اتباعو د شکایتونو د اورېدو او د حقوقو د ساتنې د کمیسیون په غونډه کې د پښتني تجارتي بانک رئیس او د بهرنیو اسعارو د کریډټ لوی مدیر د انزر لیمیټډ شرکت د شکایت په باره کې غور وکړ د عدم تصمیمونو او مربوطو څانګې ته یې واستاوه. د بل خبر له مخې د ولسمشر د سنا مجلس د مختلف کمیسیون په پرونۍ غونډه کې چې د سناتور ګل محمد کوهستاني په مشرۍ جوړه شوه د صدراعظم مرستیال ګډون وکړ. د دولت کارکوونکو د قانون د 22مې مادې د دویمې فقرې د تعدیل په باب غور وشو. د هر اړخیز غور وروسته وکتل شوه چې د وزیرانو شورا د موضوع بېلابېل اړخونه په دقت سره وڅېړي. د دولت کارکوونکو د 22مې مادې د دویمې فقرې د تعدیل په باب د وزیرانو شورا وروستی نظر د قانوني حقوقو د تېرولو لپاره ملي شورا ته ولېږل شي. خبر زیاتوي د سنا مجلس د دفاع او ملي امنیت د کمیسیون په پرونۍ غونډه کې چې د دغه کمیسیون د رئیس سناتور نیک محمد په مشرۍ جوړه شوه د کابل ګارنیزیون د لوی قمندانۍ د رسېدوال برید جنرال عبدالرزاق ګډون وکړ. د کابل ښار د امنیت د تامین او د کابل په ښار د ټولنیزو د ډزو د مخنیوي په خاطر ترنګ ریپورټ پر وړاندې او د سناتورانو پوښتنو ته یې هر اړخیز ځوابونه وویل. لیکلې پوښتنې د ځواب د وړاندې کولو په مقصد له ځان سره اجازه
رئیس صنایعو او مواصلاتو د کمیسیون په سرنۍ غونډه کې چې د دغه کمیسیون د رئیس سناتور وزیر محمد شینواري په مشرۍ جوړه شوه. د ودانولو چارو وزیر فقیر محمد نګزاد او د دغه وزارت د ترانسپورټي ودانۍ معین عبدالسلام ګډون وکړ. په بېلابېلو برخو کې د ساختماني کار د پلان، ساختماني ظرفیتونو، ساختماني موادو، د ودانیو د کمیت او کیفیت، بودجوي امکاناتو، د وسایلو او د وسایلو د کمښت او د پرزو د کمښت په توګه د جاپاني پرزو په باب رپورټ وړاندې کړ. برقي پردې له دولت آباد تر فاجعه پورې د سړک د جوړېدو په باب تصمیم ونیول شوه او د ودانولو چارو وزیر معذب شو چې د وزیرانو شورا له لارې د ودانولو چارو د وسایلو د کمښت لرې کولو کې سملاسي اقدام وکړي. د ولسي جرګې دایمي کمیټه نن په جلا جلا توګه غونډې وکړې. د نظر وړ موضوعاتو په باره کې لازم تصمیمونه ونیول. د تفصیل لپاره په کمیسیون کې چې دغه کمیسیون د رئیس مولوي محمد سالم علمي په مشرۍ غونډه وکړه. د افغانستان جمهوریت د علومو اکاډمۍ د قانون د 20 مادې د تعدیل طرحه وڅېړل شوه. دغه طرحه یې تایید د عمومي غونډې د تصویب په خاطرې د ولسي جرګې دارالانشا ته وسپارله. دغه راز د ټولنیزو چارو د کمیسیون په غونډه کې د خانقاه مشرۍ په راپور کې چې د پول ارچکان یو څه رسېدونکي او د کابل ښار د اوبو رسولو رئیس حاضر جوړه او د دغه سیمې د څښلو د اوبو د ستونزو د حل په ارتباطي یو مصوبه صادره کړه. د پلان جوړولو ملي اقتصاد، مالي او بودیجې د چارو کمیسیون په غونډه کې په داسې حال کې چې د پلان وزارت استازي هم حاضر له اجنډو سره سم د اقتصادي، ټولنیز، انکشافي پلان د تحقق د څرنګوالي مربوط د هرې ډوبې د اجراتو د راپورټ او دغه راز د دولت په بودیجې پورې د مربوطو اجراتو د راپورټ په باب خبرې اترې وشوې. په دې غونډې کې د کمیسیون غړو په ورسره په دې برخه کې خپلې نظریې وړاندې کړې. داسې پرېکړه یې وکړه چې د پلان او مالي وزارتونه دي له دې وروسته د اقتصادي، ټولنیز، انکشافي پلان د تحقق د څرنګوالي د اجراتو راپورټ او د بودیجوي او مالي اجراتو راپورټ په رواوره توګه د هرې ډوبې په پای کې دغه کمیسیون ته وړاندې کړي. دغه راز استازو د شکایتونو د اورېدو او د حقوقو د ساتنې د کمیسیون په غونډه کې چې د سید عبدالرحیم کرخي په مشرۍ جوړه شوه، به د یو شمېر اریزو غور شو او د اصولي اجراتو لپاره مربوطو مراجعو ته ورکړل شوې. د افغانستان جمهوریت پارلماني هیئت نن غرمې مخکې د کابل ښار د شاوخوا ځینې امنیتي پوستې وکتلې. د باختر اطلاعاتي اژانس سعودي څانګې خبر راکړ د ملي شورا د دفاع مجلس مرستیال جمال الدین عمر د دغه مجلس د دفاع او ملي امنیت د کمیسیون رئیس نیک محمد سهار او د ولسي جرګې د دفاع او ملي امنیت د کمیسیون مرستیال وکیل غلام حسن مجروح په داسې حال کې چې د کابل ګارنیزیون د لویو قمندانۍ مرستیال تورن جنرال ګلبهار سالم ورسره و د پوستو د احضاراتو سطحه او د انجینري استحکامات وکتل او له سرتېرو وړو ضابطانو او افسرانو سره یې په هېواد کې د سولې او ارامۍ د تامین په لاره کې د هغوی د دندو او مسؤلیت خبرې وکړي. په مقابل کې د پوستو ټولو منصوبینو د نورو په نمایندګۍ څرګنده کړه چې د سراسري سولې د تامین، د ملي روزۍ جوړې د تګلارې د تحقق او خلکو ته د خدمت په خاطر ورسپارل شوې دندې په ښه توګه سرته رسوي. دغه راز د دې کتنې په ترڅ کې د افغانستان جمهوریت د پارلمان سوغاتونه د پوستو یو شمېر منصوبینو ته ورکړل شول. د افغانستان جمهوریت قاضي القضات عبدالکریم شادان نن له غرمې وروسته د خپل کار په دفتر کې په افغانستان او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر له عامل جلال اسماعیل سینین ځوان سره وکتل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان جمهوریت قاضي القضات عبدالکریم شادان نن له غرمې وروسته د خپل کار په دفتر کې په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت د شهزادګۍ جلال اسماعیل ابراهیم طاهري سره کاري کتنه وکړه. د افغانستان د ژورنالستانو اتحادیې د نشراتي ارګان سباوون مجلې درې مکالیزه نن د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شول. په هغې غونډه کې چې له همدې امله د آریانا هوټل په تالار کې جوړه شوې وه، د وطن ګوند د اجرایي هیئت غړو او د رئیس مرستیالانو فرید احمد مزدک او نجم الدین کاویاني، د صدراعظم مرستیال ډاکټر نعمت الله پزوال، د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي ادارې رئیس سرور یورش، د ټولنیزو سازمانونو مسؤلینو او د هېواد د ورځپاڼو او جریدو مسؤلو مدیرانو او د مطبوعاتي ارګانونو یو شمېر کارکوونکو برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د کلام الله مجید څو ایتونه ولوستل شول. وروسته د سباوون مجلې مسؤل مدیر او د ژورنالستانو اتحادیې مرستیال ظاهر تني د مجلې د کار اړوند خبرې وکړې. دغه راز د ژورنالستانو اتحادیې مرستیال او مسؤل شرکت
ډاکټر عبدالله شادان، د افغانستان جمهوریت علوم اکاډمۍ د خپرونو رئیس اکاډمیچن کاندید صدیق طوری او د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مشرتابه هیئت غړي واسط باختري د سباوون مجلې د کار د څرنګوالي په اعتبار خبرې وکړې او د دغې مجلې د اشرافي چارو د ښه والي په خاطرې خپلې نظریې څرګندې کړې. وروسته د شوکت مجلې مدیر عزیز مختار د هېواد آزادو جریدو تر منځ د دغې خپرونې پیغام وولوله. د باختر د اطلاعاتي اعلان خبریال زیاتوي چې د افغانستان جمهوریت صدراعظم محترم عبدالحق خالقیار 200,000 افغانۍ د سباوون مجلې د مالي بنسټ د پیاوړتیا په مقصد ورکړي دي چې د کور ودانۍ په ویلو سره اسانه نه شي. دغه راز د دغې غونډې په ترڅ کې د هېواد د جریدو، ورځپاڼو، مجلو او د مطبوعاتي ارګانونو د مبارکۍ د پیغامونو د لیږلو او د هغو سوغاتونو له امله چې له بېلابېلو مراجعو نه دغې مجلې ته رسېدلي دي مننه څرګنده شوه. دغه راز د دغې غونډې په ترڅ کې د سباوون مجلې او د دولتي مطبعې یو شمېر کارکوونکو ته د دوی د کار او فعالیت د درناوي په خاطر ستاینلیکونه او سوغاتونه ورکړل شول. غونډه د کنسرت په ورکولو او د هنري نندارو په ښودلو سره پای ته ورسېده. د بهرنیو چارو وزیر عبدالوکیل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 45مې غونډې په کار او د ماشومانو په واک په نړیواله غونډه د نظام صاحب د غورځنګ د غور د هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په سر د غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی و، نن له غرمې وروسته هیواد ته راستون شو. د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال خبر راکړ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو وزیر ته د ملکي هوایي چلند وزیر حمیدالله ترفي، د بهرنیو چارو وزارت مرستیال داود قابیان، د تشریفاتو ریاست سرپرست د بهرنیو چارو وزارت د نوکو کارکوونکو په کابل کې د شوروي اتحاد د سفارت مستشار وزیر مختار اوبلاک هرکلی وویل. د بهرنیو چارو وزیر وروسته په هغه مطبوعاتي کنفرانس کې چې د کورنیو بهرنیو ژورنالستانو په ګډون د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې جوړ شوی ګډون وکړ. نیویارک ته د افغاني هیئت د سفر د هدفونو او نتیجو په اعتبار د خبرې وکړې زیاته یې کړه. د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي اسامبلې 45مه غونډه په بیخي خاصو نوو شرایطو کې جوړه شوه او عمده خصوصیت یې په دې کې و چې کنفرانس په بشپړه توګه د تفاهم د متقابلې ګټورې همکارۍ په فضا او د نوو نړیوالو اړیکو د ټینګښت په فضا کې په داسې وخت کې چې دغه اړیکې د سړې جګړې له خزانه د متقابلې همکارۍ او تفاهم په راسپېرې کې جوړه شوه. د افغانستان جمهوري هیئت د کنفرانس په کار کې په فعاله توګه ګډون وکړ او د افغاني هیئت د رئیس وینا چې د نړیوالو مسلو د افغانستان د جمهوري دولت د مشخص دریځ څرګندوي دي د غونډې د برخوالو د تاوده هرکلي وړ وګرځېده. دغه راز افغاني هیئت په کنفرانس کې له څه د پاسه 50 برخوالو هیئتونو سره لیدنې په پیل کړي او له هغو سره یې د متقابلو مناسباتو او همکاریو د پراختیا او پرمختیا په باره کې خبرې اترې وکړې او دا د دې څرګندوي دي چې په نړیوال ډګر کې د افغانستان د جمهوري دولت پرستش او اوتوریته ډېره لوړه شوې ده. د وطن ګوند د اجرا هیئت غړي او د رئیس مرستیال د فلسطین د خلکو سره د پیوستون د کمیټې د رئیس سلیمان مایق لخوا د فلسطین د دولت رئیس او د فلسطین د ازادي غوښتونکي سازمان د مشر جلال اسماعیل یاسر عرفات په نامه په بیت المقدس کې د فلسطین د خلکو په سوله ییزو مظاهرو باندې د اسرائیلي ځواکونو د ملاتړ د ډاډګیرنې یو پیغام مخابره شوی دی. د کابل ګارنیزون د لویې قمندانۍ قطعاتو د سامانو د مهربانۍ او تصفیوي فعالیتونو په دوام نن 25 تنه افراطیون د خاکجبر علاقهدارۍ په مربوطاتو کې وځپل. د کابل ګارنیزون د لویې قمندانۍ یو خبرپوی باختر اطلاعاتي اژانس خاصي خبرګي ته خبر ورکړ د دغې فعالیت په بهیر کې د دښمن ځواک په غونډې ویشتونکي 2 ماشینګنې او 15 مریخان ترلاسه شوي دي. دغه ورځ د لوګر ولایت د دوام تنګي د سیمې په مربوطاتو کې د وسایل هم د جنسامونو د فعالیت په دوام کې 14 تنه افراطیون د مبارزې د لیک نه ویشتل شوي او د دوی تریاکي کې یوه نقشه جوړه شوې ده. د پروان ولایت د هوښیانو د امنیتي پوستو ژورو منصبینو د احساسونو یو بل تکیردیز په شاو تنباو او تېرې کوونکو ته یې د سر زیانونه هم واړول. د باختر د اطلاعاتي اژانس پولیس څنګه خبر راکړ د امنیتي پوستو د منصبینو د متقابلو ګزارونو له امله 3 تنه افراطیون وژل شوي او 4 تنه ټپیان شوي دي او د دوی ستونې له وسلې وسله او یو اندازه مهمتونه ویجاړ شوي او له منځه وړل شوي دي. د هرات ولایت د کوهستان په ولسوالۍ کې د میشته وسوال پوځ ځینې امنیتي پوستې او ځینې نظامونه وکتل شول. د باختر
مرکز اطلاعاتی آژانس پوځي څانګه خبر راکوي د هرات د پوځ قمندان ډګر جنرال عبدالرؤف بیګي او د دولتي امنیت وزارت مرستیال عبدالباقي د دې پوستو د کتنې په بهیر کې د سرتېرو او افسرانو د اتلولیو او څرګندونو له امله درناوی وکړ او د سولې او امنیت د بچاینې او د ملي روغې جوړې د تګلارې د رښتینې په کار کې د هغوی راتلونکي دندې او مکلفیتونه مشخص کړل. په مقابل کې څو تنو سرتېرو او افسرانو د خپلو نورو ملګرو په نمایندګۍ کارونه وکړو چې د هېواد خپلواکۍ، ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع او په خپلو اړوندو سیمو په ساحه کې د سولې او امنیت د تامین په خاطر هېڅ راڅرګندنه او ځان څرېدنه نه سپموي. د افغانستان جمهوریت د قاضي القضات مرستیال عبدالحکیم شرعي جوزجاني نن د غرب مسجد فاریاب ولایت د حقوقو د ساتنې د ارګانونو او واکمنو استازو په غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې په رسمیت کې د فاریاب ولایت والي محمد خاشق پیکار او د وطن ګوند د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد هاشم زحمت او د دولتي اعلی مسؤلینو هم ګډون درلود. د قاضي القضات مرستیال د افغانستان جمهوریت د اساسي قانون سره ناسم د حقوقو د ساتنې ارګانونو د مسؤلینو د مکلفیتونو او د ملي روغې جوړې د انسان دوستانه تګلارې او د مخدره موادو د قاچاق او تولید سره خلاف د مبارزې د سختوالي په اړوند خبرې وکړې. د دې غونډې په بهیر کې د فاریاب ولایت د مهاجر میتودیکي او د حقوقي تبلیغ شورا جوړه شوه. د دې شورا رئیس مرستیال او غړي وټاکل شول. د وردګو ولایت جلا قومونو عالمانو روحانیانو پیرو او استادو نن د دفاع د وزیر د لومړي مرستیال او د کابل ګارنیزیونلو قمندان ستر جنرال محمد نبي اعظمي سره د کار په دفتر کې وکتل. د باکر د اطلاعاتي آژانس پوځي څانګه خبر راکوي په پیل کې ستر جنرال محمد نبي اعظمي د هېواد د سیاسي پوځي حالت او د کابل ولایت په شاوخوا کې د وسلوال پوځ د ارزښتونو په باب د ساتنې برخوالو ته معلومات ورکړل او د سولې او امنیت په تامین او د ملي روغې جوړې د تګلارې په تعقیب کې د هغوی د نه ستړي کېدونکي کار له امله درناوی وکړ. ورپسې د خلکو دې تنو استازو د افغانستان د جمهوري دولت د سوله ییزو اقداماتو د ملاتړ په ترڅ کې د سولې او امنیت د تامین او د ملي روغې جوړې د انساني او اسلامي تګلارې د تعقیب په باب د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. د کتنې په پای کې د یو تن روحاني لخوا په هېواد کې د جګړې او وینې تویېدو د سملاسي بندېدو په خاطر دعا یې ولوستل شوه. د رباني په افراطي ډلې پورې تړلو ډلو اوس د بدخشان ولایت د کشم بخارک او د جرم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د غلبدین د افراطي ډلو په مرکزونو باندې سخت بریدونه کړي دي. د باختر د اطلاعاتي آژانس پوځي څنګه خبره کوي د هغه نښتو له امله چې د کشم ولسوالۍ په مربوطاتو کې د احمدشاه مسعود د مرستیال آریانپور په مشرۍ او د غلبدین د ډلې د مشر بهادر په مشرۍ د سیالو ډلو ترمنځ وشوې. په جګړه کې د سیالو اړخونو یو څو کسان وژل شوي او د آریانپور اته تنه افراد سیالې ډلې یرغمل نیولي دي. د بهارک او جرم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نښتو په نتیجه کې چې دواړو یو د بل پر خلاف له درندو وسلو او توغندیو نه کار اخیستی د رباني د ډلې اته اویا تنه د دوی د ډلو د درې تنو مشران عبدالواحد محمد سعید او خیرالدین په ګډون وژل شوي دي او د محمود خامشي په ګډون 43 تنه ټپیان شوي او د دوی د وسلو او مهماتو دوه ډیپوګان د وردوج په دره کې وران او سوځول شوي دي. په دغو نښتو کې د ګلبدین د ډلې اته تنه وژل شوي دي او 22 تنه نور ټپیان شوي دي. د جرم او بهارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نښتو په بهیر کې د رباني افراطي ډلې 15 تنه افراد د ګلبدین د افراطي ډلې د افرادو یرغمل نیولي دي. د دغه ولایت په مربوطاتو کې نښتې د سیالو ډلو ترمنځ په شدت سره دوام لري. خبرونه ختم شول.